السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د تاسو د ټولو ډېر زیات مننه کوم درمان الله ته د هغه په کتاب باندې مبارکي وایم او په سټیج باندې ډېر زیات درانه او خواږه مېلمانه ناست دي، مشران دي، هغوی په مخ کې خبرې کول به ماته ګرانه شي. عزیز مانیروال صاحب ناست دی، تصور مانیروال صاحب، قیصر مانیروال صاحب، اجازه چې ستا د حسن خو مثال نه پیدا کېږي او تا به هېر کړمه نه سوال نه پیدا کېږي. ستا د حسن خو مثال نه پیدا کېږي، تا به هېر کړمه نه سوال نه پیدا کېږي. بزرګان چې د دین څو پورې ژوندي وي په دې ځمکه به دجال نه پیدا کېږي. بزرګان چې د دې څو پورې ژوندي وي په دې ځمکه به دجال نه پیدا کېږي. او دا مولانا په مذهب پسې بد وایې زما به تا سره جنجال نه پیدا کېږي. دا مولانا په مذهب پسې بد وایې زما به تا سره جنجال نه پیدا کېږي. او زه پیدا شوم که نه درمان لاله، زه پیدا شوم که نه پروا مې نشته، خو دا ستا د لاس رومال نه پیدا کېږي. زه پیدا شوم که نه پروا مې نشته، خو دا ستا د لاس رومال نه پیدا کېږي. پښتانه دې تر مثاله پورې لاړ شي خو محبوبه ورک مشال نه پیدا کېږي. او یو څو شعرونه وایم چې جوړ لیونی دی محبوب، جوړ لیونی دی چې وران خار ته زندگی کوي، درد یې د زخمونو انتظار ته زندگی کوي. جهان صاحب محبوب جوړ لیونی دی چې وران خار ته زندگی کوي، درد یې د زخمونو انتظار ته زندگی کوي. دی د انکار او اقرار منځ کې ودرولې دی، دا سړی د تمې شپول کې یار ته زندگی کوي. دی یې د انکار او اقرار منځ کې ودرولې دی، دا سړی د تمې شپول کې یار ته زندگی کوي. او ما خپله شلېدلې لمن ټول عمر ساتلې ده، ما خپله شلېدلې لمن ټول عمر ساتلې ده، دا سوری لمن مې ستنې تار ته زندگی کوي. ما خپله شلېدلې لمن ټول عمر ساتلې ده، دا سوری لمن مې ستنې تار ته زندگی کوي. او وایه طالب ته د خالونو کتاب ولوله، څوک د کتابونو لوی انبار ته زندگی کوي. وایه طالب ته د خالونو کتاب ولوله، څوک د کتابونو لوی انبار ته زندگی کوي. او ته خو د پښتو فرهنګ اخته یې منې کېږې نه محبوبه، څوک په ستا غوندې بیمار ته زندگی کوي. او یو څو شعرونه وطنه ستا په بدو ورځو ژاړم، دا ستا په خاوره پاټکونه جوړ دي، ستا په سینه باندې مورچې جوړې دي. وطنه ته د یتیمانو وطن، د کونډو رونډو شهیدانو وطن، دا څوک چې ستا په سینه اور بلوي دغه بدل به ترې ضرور اخلمه. دا زه چې مړ شومه غدار مړ شومه، په سپینه ورځ په سپینه لار مړ شومه، زه نه غازي او نه شهید مړ شومه. مونږ په سپینه خاوره قتل یې کړو، خو دغه بد زما نه نه خیرېږي، دغه بدل به ترې ضرور اخلمه. وطنه ستا د بدې ورځې په نوم د بېوسۍ یو څو مصرې کومه، چې زه په تا کې دا جنګونه وینم، د ګلالو وړو قتلونه وینم. هسپتالونو کې به مونږ خلاص شول، په جوماتونو کې به مونږ خلاص شول، هسپتالونو کې مننه هسپتالونو کې به مونږ خلاص شول، په جوماتونو کې به مونږ خلاص شول. زمونږ ګناه مونږ ته معلومه نه ده، په ډک بازار کې به ګولو سوري شو، د چا مو ملا سته غوا پاسولې نه ده، نه مو د چا ماشوم له پړک ورکړې، نه مو ګرجا نه مو مندر وران کړې، څوک مو د خوب پاسولې نه دي، نه مو د چا مخل په تیږو ویشتې. نو بیا د ټولې دنیا خلک ولې په جوماتونو کې بې رحمه وینې، داسې تویي لکه اوبه چې وینو. محبوبه مونږ څه خطا کړې ده، محبوبه مونږ څه ګناه کړې ده.